تقسیم کړي او نن د پنجاب مقتدر طبقاتو هغه پالیسي او هغه لار روانه کړې ده. داسې شی سوی دی د دې ذموار په دې پښتونخوا وطن کې له خانانو زره واخې بیا تر زرګونو پښتنو د دې ملک انټلیجنس ادارې دي د دې ذمواره هغه میډیا او هغه خلک چې شپه او ورځ د دې ظالمانو د دې میشانو د دې دهشتګردانو صفتونه کوي. وروڼه موږ دا وایو، موږ ټولو پښتنو ته وایو، دا د چمن خلکو ته وایو چې داسې مه رااخلئ چې جیلاني خان اڅکزى یې شهید کړی. دا ابتدا ده، یو نه پرېږدي، یوه پارټۍ نه پرېږدي، یو مشر نه پرېږدي، څوک د مسجد نه یې لکي، څوک د رحمان بابا قبر نه یې لکي، څوک ستا جرګه نه یې لکي، څوک ستا کلی نه یې لکي، څوک ستا اجره نه یې لکي، څوک ستا د اختر منځ نه یې لکي. له هغه به یوه پارټۍ یو مشر داسې وښوده داسې چې تاسو به یې لکئ. نو وروڼو موږ دا خواست کوو ټولو جماعتونو ته او ټولو مشرانو ته چې پر دا یوه خبره پکار ده چې ټول متفقه شو له خپله وطنه دا عذاب یا قیامت ورکول دا ستاسو په لاس